سلامونه نیک هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ و جوړ یاست. خوږو مینهوالو، تاسو له دې وړاندې د اور نخور د ناول دریمه برخه اورېدلې وه. په دریمه برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې و چې خو کاش چې خیبره مړه شوی وی، ژوندی نه وی پاتې شوي. خیبر وویل لیونی کېږه مه، دا دنیا امتحاني دنیا ده، په چا د ژوند شپې او ورځې ښې تېرېږي، په چا بدې، او خدای ته به همدا منظوره وه. له ډېرو خبرو وروسته خیبر ډوډۍ او دوا راکړه. راته یې وویل نوره ویده شه، له سوچونو او فکرونو څه نه جوړېږي. بلې خوږو اورېدونکو، دا چې اوس د ناول په 4مه برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړئ. پیل کوو د اور نخور د ناول په 4مه برخه. کله چې پورته کېدو غوښتل چې له کوټې نه بهر شي، مخې را واړو، موسکی شو، جب ته یې لاس کړ، ټیلیفون یې را واخیست. زما چې په ټیلیفون سترګې ولګېدې زړه مې په درزا شو، ځکه د خیبر لاس کې زما ټیلیفون و. ما هېڅ ونه ویل، ځکه اوس بله برخه تېرې وي. خیبر راته را وړاندې شو، ټیلیفون یې ماته راکړ. راته یې وویل په ټیلیفون کې مې درته خپل نمبر ثبت کړی، که دې ټیلیفون چارج کریډټ او یا هم کوم بل څه ته ضرورت وه ما ته ټیلیفون کولی شي. د خیبر په دې خبره مې په سترګو کې د خوشحالۍ وخت کې راغلی، ځکه ما به ټیلیفون ډېر په تکلیف سره چارج کوه. کله چې خیبر له کوټې ووت زه له کټ راپورته شوم، په ډېرې خوارۍ مې ځان دروازې ته ورسوه. دروازه مې پورې کړه، بیرته د دیوال په تکیه خپل کټ ته راغلم. په ټیلیفون کې مې لومړی د جمشید نمبر راواړو، شکر مې وویست، شکر خدای، سلوارې شکر چې نمبر خو پکې شته دی. د جمشید نمبر مې ډایل کړ، د لومړي ځل په تېرېدو جمشید موبایل وکې کړ. سلام یې وکړ، سلام برېښنا جانې، څنګه یې؟ ما ویل شکر دی، د الله فضل دی، زه ښه یم، ته څنګه یې؟ جمشید په بنده شبه وویل زه روغ یم ګران، په خدای قسم که یوه شیبه مې هم له یاده وتلې، دا ټول زما د لاسه. برېښنا که ما په هغه ورځ ټیلیفون ته ځواب ورکړی وی ته به اوس له دې حالات سره نه مخ کېدلې، ولې به تا ځان کوهي ته غورځوو، دا ټول قصور زما دی. ما وویل جمشید هیڅ پروا نه کوي، له کمان وتلي غشي بیرته نه راګرځي. له دې خبرو به تېر شو. اوس ما ته د څو پوښتنو ځواب راکړه. لومړی راته دا ووایه چې ته څنګه خبر شوې چې ما ځان کوهي ته غورځولی دی. جمشید وویل سهار چې کله له خوبه پاڅېدم، له لمونځ او چای څښلو وروسته ښوونځي ته روان و چې په لار کې له ټولګیوالو سره مخ شوم. له ستړي مشي او جوړ تازګۍ څخه وروسته یې راته وویل زموږ یو ټولګیوالی چې اوس یې ښوونځی پرېښی دی، نوم یې برېښنا دی، پرون مازدیګر یې ځان کوهي ته غورځولی. ما ویل څه برېښنا ځان کوهي ته غورځولی؟ ټولګیوالو راته وویل هو. ما بیا پوښتنه وکړه چې ژوندی ده که مړه، او ته څه خبر شو چې برېښنا وه؟ ټولګیوال راته وویل دومره نه یم خبر چې ژوندی به وي که مړه، دومره خبر شوم چې له کوهي راپورته کړې ده او اوس په روغتون کې ده. جمشید زیاته کړه پرون مازدیګر مې ورور راته وویل د دوران غږونه مې واورېدل چې برېښنا د خدای په خاطر داسې ونه کړې، په شرمونو به وشرمېږو. ورور مې وویل زه په بیړه له کوره راووتم چې وګورم څه لوبه روانه ده، چې په همدې کې مې سترګې په دوران ولګېدې چې برېښنا په مخ کې چابک قدمونه اخلي او دوران له شانه تیز ورپسې روان دی. یو ناڅاپه برېښنا ځان کوهي ته وغورځوه. له ټولګیوال څخه مې رخصت راواخیست، سیده د ولسوالۍ روغتون ته روان شو. څو دقیقې مزل مې لا نه و کړی چې موبایل ته مې ناشنا نمبر نه زنګ راغی. له هغې خوا وارخطایي غږ راغی سلامونه وروره، ستا نوم جمشید دی؟ ما ویل هو امر کوه. هغه ځواب راکړ نوم مې خیبر دی، د وصال زوی یم، د برېښنا وراره یم. ستا د نوم په اورېدو مې په وجود لړزه راغله. په وارخطایي مې وویل خیبره ژر شه راته وایه چې برېښنا و څنګه ده؟ خیبر وویل احساساتي کېږم ما، ته روغتون ته ځان راورسوه. اړیکه مې پرې کړه، زه په ځان وویرېدم. ما ویل خدای خیر کړي چې کوم مشکل راته جوړ نه شي. کله چې روغتون ته ورسېدم خیبر ته مې په هماغه نمبر ټیلیفون وکړ. خیبر راته وویل 5م بلاک ته راشه. زه 5م بلاک ته ورسېدم. یو تنکی ځوان زما په لور راغی، راته وویل ته جمشیدي؟ ما ویل هو. په وارخطایۍ سره مې کله یو خوا او کله بلې خوا ته کتل، زما سترګو ته لټولې، خو زما په حرکتو باندې خیبر پوه شوی و. الوږي یې ونیولم، سیده ستا کوټې ته درغلو، تا ته د وینې ډراپ لګول شوی و. ستا په لیدو مې خپل حواس وبیلل، خو ځان مې کنټرول کړ. ته تر 8 ورځو پورې په ځان نه پوهېدې، سترګې به دې تر 100 دقیقو خلاصې وي.
خو بیرته به د سترګې پټې کړي. په نهم ورځ چې د سترګې پرانیستې لږه روغه غوندې ښکاري، خو پیژندګلوي دې نشوه کولی. ډاکټرانو به ویل غرض پې مه لرئ. جمشید نور غلی شو. اما ترې وپوښتل ښه نو خیبر ته ستا نمبر چا ورکړی وه؟ جمشید وویل خیبر زما نمبر ستا له ټلیفون نه راخیستی وه. کله چې تا ځان کوهي ته وغورځوه کوم پیغام چې د ما ته رالیږلی وه هغه پیغام او زما نمبر دې له موبایل نه وړنګ کړی. خیبر چې تا پسې کوهي ته درکوز شوی وه ته چې پورته خواته خېژولې ستا له جبه موبایل ولیدلی و. خیبر چې موبایل راواخیست ستا رالیږلی پیغام یې لیدلی و. سم دستي پوه شوی و چې برېښنا ضرور له جمشید سره مینه لري. دا ټولې خبرې راته خیبره بله ورځ وکړي. اما ویل څنګه جمشید ته اوس خوشحاله نه یې چې خیبر زموږ له مینې خبر شو؟ جمشید وویل ولې نه، خیبر دی الله پاک ژوندی لري، ډېر مینه ناک انسان دی، په ښو او بدو ډېر ښه پوهېږي. له جمشید سره مې تر ډېره خبرې وکړې. یو بل د مشپه په خیر وویل، اړیکه مې پرې کړه، موبایل مې بند کړ. یو ځل بیا مې په مغزو کې د فکرونو پیرې کېناسته، رنګارنګ خبرې په مغزو کې راتللې. په همدې فکرونو کې ویده شوې وم. د سهار 9:30 بجې به وي چې د کوټې دروازه وټکېده. له کټ نه د دیوال په ملتیا پاسېدم. ډېر په ارامه سره مې ځان تر دروازې ورسوه. دروازه مې خلاصه کړه. خیبر راته وار له ورایه سلام واچوه او د پاسېدو مبارکي راکړه. ویې ویل شکر خدای چې روغه دې وینم، څنګه بېګا شپه دې خوب وکړ؟ اما ویل هو. خیبر الله دې در سره ډېر ښه وکړي، ډېر ښکلی خوب مې وکړ. خیبر وپوښتل کوم ځای خو به دې درد نه کوي؟ اما ویل نه درد نه کوي، خو له پلستره ډېره په تکلیف یم. خیبر وویل یوازې یو ونې باید ته بله هم له پلسترونو سره تېره کړي، له هغې وروسته به روغتون ته ځو. که ډاکټر وویل چې روغه ده پلستر به یې خلاص کړو. زه و خیبر په خبرو بوخت و چې دوران کوټې ته راغ. غوسه ښکارېده. پوښتنه یې وکړه اوس څنګه یې؟ اما ویل روغه یم. دوران نورې خبرې ونه کړې، ژر له کوټې ووته. زما په سترګو کې وښکې راغله، ګیله راته ودرېده. اما ویل د خلکو څومره ښه ورونه وي، خویندې پرې څومره ګرانې وي او څومره زیات ناز ورکوي. خیبر راوړاندې شو او وخت یې پاکې کړې. ویې ویل له ځانه لیونۍ مه جوړوه، ژړا دې اوس د صحت لپاره تاوان کوي. د خیبر په دې خبرو راته نوره ګیله هم ودرېده. او مې ویل خیبره ته وګوره چې دوی په ما څومره ظلم کوي. آیا اورونه هم دې ته وایي چې یوه خور پکې هم نشي ساتلی، د یوې مزدورې په شان په 2 کورونو کې د کور ټول کارونه سنبالوي. که کوم کار وکړم ډوډۍ به خورم، که کار ونه کړم ډوډۍ هم نشته، خو خیر ډوډۍ او اوبه به هم نسکم، خو چې وهلې راته نه راکولی. خیبر وویل برېښنا خدای په هر څه قادر دی، الله هر څه ویني، ته مه خفه کېږه. خیبر لاړ، د میز له سره یې دوا راواخیسته. راته وویل دوا وخوره، خدای به هر څه اسانه کړي. دوا مې وخوړه. خیبر لاړ. کله کله به ورېندارې هم کوټې ته سر راښکاره کوه، په نه زړه به یې زما پوښتنه کوله. ژر به بیرته له کوټې ووته او همداسې به دوران رور هم سر راښکاره کوه. له پوښتنې وروسته به ژر له کوټې نه ووته. شپې او ورځې تېرېدې، زما صحت ورځ تر بلې ښه کېده. خیبر به هره ورځ زما پوښتنې ته راته او د ضرورت وړ شیان به یې راوړل. هغه ورځ هم راغله چې جمشید او خیبر په ګډه روغتون ته بوتلم. ډاکټر چې زما معاینات وکړ راته وویل شکر دی اوس روغه جوړی. خیبر او جمشید زیات خوشحاله شول، خو زه هېڅکله خوشحاله نه وم. زما پر رغېدو سره به یو ځل بیا زما ورونه او وریندارګانې په ما ظلم او استادي شروع. کله چې بیرته کور ته راغلم خیبر په کور کې قانع وکړې. زما د وران رور ته ډېرې خبرې وکړې. ډاکټر ورته تر 1 میاشتې د کار نه کول ویلي دي، په برېښنا به تر 1 میاشتې پورې کار نه کوي. او وریندار او ورور مې غلی شول، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. شپې او ورځې تېرېدې، خو د ژوند په خوند او رنګ هېڅ نه پوهېدم. یوازې هغه ورځ به راباندې لږه روغه تېره شوه چې یا به مې له جمشید سره په موبایل کې خبرې وشوې او یا به مې له جمشید سره لیدل کاتله وشول. هغه ورځ زما په ژوند کې تر ټولو ښکلې ورځ وه. کله چې سهار له خوبه راپورته شوم موبایل مې روښانه کړ. 8 دقیقې وروسته د ګران جمشید پیغام راغلی و. سلام ګرانې او زړه ته رانږدې برېښنا، الله دې وکړي چې اوس به د صحت د پخوا په نسبت ښه وي. هر ساعت چې د خوبه راپورته شم ستا نمبر په موبایل کې ډایل کوم. غواړم چې خبرې در سره وکړم، خو سره سره د ډېرې هڅې بیا هم په خپله هڅه کې ناکام شم. نن مې 21مه ورځ ده چې خبرې مې نه دي در سره کړي. خو اخر مې دا غوره وګڼله چې په لنډ لیکلي پیغام کې درته د مینې په اړه څو خبرې در ولېږم. نن مې د مینې د خبرو په نوم یو کتاب ولوسته. په هغه کې په یو پاڼه کې لیکل شوي ول چې څوک چې مینه کول نه غواړي هغه غیرت نه لري، همت نه لري. اړینه نه ده چې یوازې له ښځې سره مینه وشي. مینه د ژوند یو ضمانت دی. بې ځایه د هغه زړه چې مینه پکې نه وي.
څوک چې د زهرو پیاله نشي څښلی آیا هغه به مینه وکړي؟ مینه یو نه پناه کېدونکی حقیقت دی. مینه یو ستره کارنامه ده. مینه یو داسې لوبه ده چې عقل پکې له ماتې سره مخ کېږي. مینه یو داسې انځور دی چې نقشې پکې انځور شوي دي. مینه یو داسې هیله ده چې ته یې نه کوي خو تر سره کېږي. مینه داسې یو انځور دی چې هر انسان ته پرته له کومې بیې څخه مساعده وي. له هغه چا سره مینه مه کوه چې د نیمې لارې ملګری وي. دنیا بدله شوه او د مینې ډول هم بس هم دومره. او یوه خبره بله نه پوهېږم چې ستا ورونه له تا سره دومره ظلم ولې کوي. پرون په کلي کې د یو ځوان له خولې خبر شم. ستا په اړه خبرې کولې. خبرې ډېرې دي ټولې درته پیغام کې نشم لیکلی. کله چې ټلیفون خلاص کړه پیغام ولولې ما ته یو ضروري زنګ وکړه په مینه ستا د مینې تږی جمشید. پیغام چې مې ولوسته بې لړزنډه مې جمشید ته ټلیفون وکړ. السلام علیکم برېښنا جانې څنګه؟ د سلام جواب سره مې وویل د الله فضل دی ګرانه زه ښه یم ته څنګه یې؟ ما څه په بلا وهي رک روغ یم ګرانې. چا خو به بیا څه درته نه وي ویلي؟ نه ګرانه تر اوسه خو یې څه نه دي ویلي خو له دې وروسته ویرېږم هسې نه چې بیا راباندې رڼا ورځ توره تیاره کړي. جمشید وویل ګرانې ته خفه کېږه مه انشاءالله په دې لنډو ورځو کې به دې له دې تکلیفونو خلاصه کړم. ما ویل څنګه پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟ ته به ما څنګه له دې تکلیفونو نه خلاصه کړي؟ جمشید وویل ای ساده ګولې زه به ډېر ژر خپل مور و پلار په جرګه در ولېږم او ستا دسمال به راوړي. سوړ اسپیلی مې وکړ. جمشید وویل ولې دې اسپیلی وکړ؟ څه خبره ده ګرانه خدای دې وکړي چې ستاسې جرګه ومنل شي. که ونه منل شي زه به څه کوم؟ زه خو نور څوک نه لرم چې د هغه په نوم ژوندی پاتې شم. یوازې او یوازې ته یې جمشیده. که وصال دورانو زما نورونه ستا جرګه رد کړي زه به له ډېره غمه مړه شم. ګوره برېښنا دومره مه لیونی کېږي. الله تعالی به هر څه اسانه کړي. زه مې خپله خبره له خیبر سره شریکوم. ګورم چې خیبر ما ته څه ډول مشوره راکوي او د خیبر څه ډول خوښه ده. ګرانه دا دې ښه خبره وکړه. خیبر زما ستا ډېر خیال ساتي. انشاءالله چې خیبر به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. ما خبره بشپړ کړه خو جمشید ته د ځواب موقع پیدا نه شوه ځکه ورېنداره مې کوټې ته راننه شوه. په ورختایۍ سره مې وویل جمشیده ګرانه ورېندار مې راغله د خدای په امان اړیکه مې پرې کړه. زه ډېره ورخطا وم. د دې په ځای چې موبایل پټ کړم جب ته یې واچوم موبایل مې له هماغسې په لاس کې نیولی و. ورېندار مې چې په نزله پوښتنه وکړه برېښنا څنګه یې اوس؟ ما په ډېرې ورختایۍ سره ځواب ورکړ ورېندارې اوس د پخوا په نسبت ښه یم. ورېندار چې زما ورختایي ولیده نوره هم راوړاندې شوه. زما په لاس کې موبایل ته پام شو. راته یې وویل په دې څه کوي؟ دا د چا دی؟ ما هماغه شان په ماته وګوډه ژبه ځواب ورکړ. ورېندارې دا د خیبر نه پاتې شوی دی. ورېندار مې وویل ته راکړه دا موبایل. موبایل یې په لاس کې وي او بلې خوا ته اړه وراړه. په غوسه یې راته وویل پلیتې بې شرمې رنډۍ ژر راته ووایه چې په موبایل کې له چا سره غږېدي او دا دې له کومه کړ؟ زه نوره هم ورخطا شوم. ورېندارې په خدای باور وکړه چې دا موبایل د خیبر دی. ورېندار مې بیا په غوسناک انداز وویل چپ 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 مردارې چې بله خبرونه کړي. د خیبر موبایل ما نه دی لیدلی. لږ وړاندې خیبر ټلیفون کړی و له خیبر سره مې خبرې کولې. بیا څنګه دا موبایل د خیبر شو؟ ما خو تر اوسه دا موبایل د خیبر سره نه دی لیدلی. له ما نه هم د خبرو کولو لوری ورک شو. هیڅ ځواب مې نه درلود. ورېندار مې غوښتله چې یو ځل بیا مې له ویښتو ونیسي او وهل ټکول راکړي. کله چې لا زما د سر ویښتو ته راپورته کړ بیرته پښیمانه شوه. نه پوهېږم چې د خیبر خبرې به ور یادې شوې وي که نه بله خبره وه. ورېندار په برګو برګو راوکتل. موبایل په لاس کې پورته پورته غورځوه. غوښتل چې له کوټې څخه د باندې شي. ما اصل زړونه سره یو کړه. په ماته ژبه مې وویل ورېندارې د خدای په خاطر چې ورونو ته مې ونه وایې او بله خبر دا چې که زما نه منې په خپله خیبر ته ټلیفون وکړه. له هغه پوښتنه وکړه چې له برېښنا سره ټلیفون ستا دی. ورېندارې وویل سمه خبره دې وکړه. که خیبر انکار وکړ نو بیا ما ویل بیا چې ستا څه ډول خوښه وي هغه وکړې. ما دا خبره ورېندارې ته ځکه وکړه چې ما په خیبر پوره باور درلود چې ورېندارې ته به وایي چې دا ټلیفون له ما نه هلته پاتې شوی دی.
همداسې وشول. کله چې ورېندارې خیبر ته ټلیفون وکړ، له خیبر یې وپوښتل: خیبره، له برېښنا سره ټلیفون سا دی، دا رښتیا له تا نه پاتې شوی دی؟ ورېندارې په ټلیفون اواز پورته کړ. زما زړه ټک ټک کول. ما ویل خدای دې خیر کړي. خیبر وویل: هو کانی، له ما نه پاتې شوی دی. پرون شپه چې هلته درغلی وم، د برېښنا کوټه کې رانه پاتې شوی و. ورېنداره مې ډېره چالاکه وه. وی خندل. له خیبر نه بیا پوښتنه وکړه: ښه چې ټلیفون سا دی، د خپل ټلیفون رنګ او کمپنۍ راته ښودلی شي؟ خیبر لږه شیبه غلی و. بیا یې وویل: هو. ولې نشم ښودلی؟ ښه، ستا ټلیفون څه ډول رنګ لري او د کومې کمپنۍ دی؟ خیبر له لږ ځنډ وروسته د ټلیفون رنګ او کمپنۍ وښوده. کله چې اړیکه پرې کوله، خیبر ورته وویل: ټلیفون برېښنا ته ورکړه، زه وروسته درځم. ورېندارې مې وویل: نه، دې ته ضرورت نشته، ټلیفون ما سره دی، کله چې راغلی ټلیفون به دې درکړم. خیبر وویل: ښه سمه ده، پروا نه لري، یا له برېښنا سره او یا له تا سره، صرف دومره وکړه چې ټلیفون بند کړه. خیبر چې اړیکه پرې کړه، زه زیاته خوشحاله شوم. په زړه کې مې له ځان سره وویل: خیبره، الله دې تره تل تله ژوندی لر. د خیبر په دې خبره هم زیاته خوشحاله شوم چې ورېندارې ته یې وویل: ټلیفون بند کړه. شاید چې خیبر دا فکر کړی وي کیدای شي چې جمشید ورته ټلیفون وکړي. په زړه کې مې بې شمېره دعاګانې خیبر ته کول. زه هم اوس روغه وم. د ژوند ارامه شپې یوازې د ناروغۍ شپې وي چې په ما باندې ارامه تېرې شوې. په دومره موده کې را باندې چا غرض نه درلود. زه لږ ارامه وم. د غرمې 12 بجې وې. څو دقیقې تېرې وې چې خیبر راغی. له ستړي مشي او روغبړۍ څخه وروسته ټلیفون پوښتنه وکړه. ما ورته وویل: له ورېندارې سره دی. خیبر له ورېندارې نه ټلیفون واخیسته. ما ته یې مخ راواړوه چې برېښنا ځان تیاروه چې ځو. ما ویل: خیبره چېرته ځو؟ خیبر وویل: زموږ کور ته. ما وویل: د ونې نوبت خو مې تاسې کره نه دی، ته مې ولې کور ته بوځې؟ خیبر وویل: زه مې له پلار او مور سره غږېدلی یم، له دې وروسته به ته له موږ سره یو ځای اوسېږي او کور په کور به نه ګرځي. د خیبر په دې خبرې سره ډېره خوشحاله شوم، خو په زړه کې لږه خفه وم. ما ویل: د خیبر مور به له ما سره بیا څه ډول رویه او سلوک کوي؟ زه غلی شوم. خیبر وویل: ولې غلی شوې؟ زما په دې کار خوشحاله نه شوې؟ ما ویل: ولې نه خیبر، زیات خوشحاله شو، خو ستا مور نجیبه زیاته ظالمه ده. زه چې اوس ټول عمر له هغې سره په کور کې شم، نور به را باندې څه ډول ظلم کوي؟ خیبر وویل: ژر کوه، لیونی کېږه مه، جامې دې بدله کړه ځو. زه ژر لاړم، جامې مې بدلې کړې. ما فکر کوه چې ورېنداره به مې رخصت راکړي، ځکه بیا دلته نه راتلم، خو ورېنداره هېڅ راته ونه ویل. خیبر ته یې رخصت ورکړ. زه هم داسې پرېښودم. ګیله راته ودرېده. په سترګو کې مې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د وروستي ځل لپاره مې ورور ته وکتل او روانه شوم. کله چې له خیبر سره په موټر کې کېناستم، په ټوله لاره یې راته نصیحت کوو. د خپلې مور په اړه یې راته وویل: که مور مې هر څومره سخته خبره درته وکړي، ته چوپه پاتې کېږه، هېڅ ځواب مه ورکوه. همدا شان مې پلار ته هم، ځکه له ما نه زما مور و پلار تا ته ښه معلوم دي چې څومره غوسه لري، په کوم کار غوسه ورځي او په کوم نه. په دې خو ته هم پوهېږي. په همدې خبرو کې تر کوره ورسېدو. کله چې له موټر راښکته شوم، د خیبر مور نجیبه ستړي مشي ته راوړاندې شوم. ښه راغلاست یې راته وکړ. زه هم زیاته خوشحاله وم. دا مې په ژوند کې لومړی ښه راغلاست وه چې ما ته وویل شو، او ورېنداره مې په خپل راتګ خوشحاله ولیده. زه لا په انګړ کې ولاړه وم چې د ورېندارې کوچنۍ لور په ژړا شوه. ورېنداره مې لاړه چې لور یې قراره کړي. زه کوټې ته لاړم. خیبر هم راپسې راغی. راته یې وویل: ترورې، یوه خبره بله هم واوره چې موټر کې له ما نه هېر شوې وه. ستا ټلیفون له ما سره دی، اوس یې نشم درکولی. ما ویل: ولې؟ خیبر وویل: په دې خاطر اوس نشم درکولی چې هسې نه چې مور و پلار را باندې خبر شي. زما او جمشید جوړه کیسه به ورانه کړي. ما په حیرانتیا وویل: ستا او د جمشید جوړه خبره؟ خیبر وویل: هو، زما او د جمشید جوړه خبره. ما ویل: څه ډول خبره؟ زه خو پوه نه شوم. خیبر وویل: ما له جمشید سره ستا د واده په اړه خبرې کړي. انشاءالله چې په دې نن سبا کې به جرګه راولېږي. نږدې وه چې له خولې نه مې د خوشحالۍ کریغې وتلې وای، خو خیبر مې په خوله لاس کېښود. یو بله خبره، مور مې ډېره چالاکه ده چې تا نه د جمشید په اړه پوښتنه وکړه چې اقرار ورته ونه کړي. ورته ووایه چې جمشید څوک دی، زه یې له سره پېژنم هم نه. ما ویل: ولې؟ تا مور ته د جمشید په اړه څه ویلي دي؟ خیبر وویل: یوازې مور نه، بلکې پلار مې هم په دې خبر راضي کړی چې
چې برېښنا به د جانداد خان زوی جمشید په نوم کړو. پلار مې وویل دا خو ډېره ښه خبره ده، خو یوه خبره شته، مونږ خو نشو کولی چې ورپسې لاړ شو او ورته ووایو چې مونږ برېښنا ستاسو زوی جمشید ته درکوو. آیا دوی به پخپله راشي او بله دا چې برېښنا به دوی قبوله کړي که نه؟ ما ورته وویل پلاره دا خبره چې ما تاسو ته وکړه، هغه بله ورځ جمشید پلار دا خبره ماته کړې وه چې ته د پلار سره خبره شریکه کړه. پلار مې ځواب راکړ له دې نه بله د خوښۍ خبره نشته، اوس صرف د جمشید په انتظار یم چې جمشید خپله مور او پلار په جرګه راولېږي. نور کار خلاص دی. خیبر خبرې بس کړې او د باندې لاړو. زه مخ په قبله کېناستم، لاسونه مې د الله په دربار کې لپه کړ. خیبر ته مې دعاوې کولې. دا څو میاشتې را باندې ډېرې په خوشحالۍ کې تېرې شوې، خو د خوشحالۍ سره انتظار ډېر ځورول. سترګې مې دروازې ته سپینې شوې وې. د خیال مرغه به مې کله په یو باغ کې وزرې رپولې، کله په بل باغ چې ورېندار را غږ کړ برېښنا. دا څو ورځې داسې چورتي معلومېږي چې څه خبره ده. ما ویل نه ورېندارې، کومه خبر نشته. هسې کله کله راته ماشومتوب یاد شي. د ماشومتوب هم ډېر عجیبه ژوند وي. ورېندار مې خبره تایید کړه. او په خدای بې غم او بې درده وي، هېڅ غم ورسره نه وي. څه چې د خوښ شول او کوم کار چې ورته ښه ښکاره شو کوي. ما ویل هو ورېندارې، همداسې خو ده. خبره مې لا بشپړه کړې نه وه چې ورېندار مې خبره راونیوله. راځه پرېږده دا فکرونه او سوچونه. هر څومره فکر او سوچ چې وکړې ماشومتوب نشي پیدا کولی. راځه د دې بې ځایه فکر په ځای به د کور صفایي وکړو، ځکه سبا بله ورځ مېلمانه را روان دي. ما ویل مېلمانه څوک دي؟ په موسکا یې ځواب راکړ. سبا یا بله ورځ داسې مېلمانه را روان دي چې ته به د هغو د کور مېرمن شي. هله ژر کوه چې بیا ناوخته کېږي. دواړه یو ځای د کور په کارونو بوخت شو. د ورېندارې او د ورور سلوک اوس له ما سره ډېر ښه و، ځکه پخوا به یې را باندې امرونه کول چې خړې په شو داسې وکړه، دا کار مه کوه، دا دې ولې داسې وکړ. داسې کار څوک کوي، خو اوس یې پوره بدلون کړی. دا وه د ورونو خور د ناول 4مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې د ناول په 5مه برخه کې څه کېږي نو را سره تم پاتې شئ. تر بلې برخې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو، تر هغې مو په پاک رب سپارو. تاسو چې هر چیرې یاست، رب مو خوشحاله لره. ښه وختونه.